السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. امید ساتم چې ټول ملګري به ښه وي، د ژوند په ښو ساعتونو کې به وي. ډېرو ملګرو دا پوښتنه کوله چې آیا مونږ د یوټیوب چینل جوړ کړو، نو مونږ به په څه طریقې سره خپل واچ ټایم پوره کوو، مطلب 4000 غنټې پوره کول. دا ویډیو خصوصي د هغه ملګرو لپاره ده د چا چې واچ ټایم کم وي او یا څوک د یوټیوب چینل جوړول غواړي او ځان په هغه طریقو باندې پوه کول غواړي. کومو ملګرو چې تر اوسه پورې زمونږ د یوټیوب په باره کې کمې زړې ویډیوګانې نه دي کتلې، مهرباني وکړئ زمونږ هغه ویډیوګانې وګورئ، انشاءالله تاسو به په هغې باندې پوه شئ. نن به مونږ تاسو سره په دې ویډیو کې دا خبره کوو چې څنګه تاسو واچ ټایم پوره کړئ. د هغې نه مخکې به د هغه ملګرو چې کم سوالونه دي هغه تاسو ته ووایم، نو کیدای شي تاسو هم په هغه کسانو کې راشئ چې تاسو بار بار تپوسونه کړي دي. زیاتو تر کسانو دا تپوس کړی و چې آیا زمونږ په کور کې یو وای فای ده او مونږ په کور کې 10 کسانو او هر کله چې زه خپله ویډیو اپلوډ کما د هغه یو ډیوایس نه چې کم دی زما ویډیو په یو ټایم باندې کتلی کیږي. مثال په طور زما ویډیو 10 منټه ده او د هر موبایل نه زه 10 منټه واچ کما، نو آیا ماته به 100 منټه واچ ټایم ملاویږي که نه؟ دغه ملګري ته مې دغه جواب دی چې د یوټیوب د طرفه د یو موبایل کې چې کله یو جیمیل آن وي او د هغه جیمیل په وجه باندې هر کله مونږ دویم موبایل ته هټ سپاټ آن کو او بیا ترې د هغه ویډیو دوباره ګورو، نو هغې ته واچ ټایم نه میلاویږي خو هر کله چې تاسو مونټایزیشن ته اپلای کوئ نو دا واچ ټایم پکې نه حسابیږي. نو تاسو له پکار دی که چېرې ستاسو په پوره کور کې یو وای فای او تاسو 10 موبایل یا 8 موبایل نو تاسو به هر حال ویډیوګانې کتی شئ، خو دا واچ ټایم چې کم دی دا پکې نه حسابیږي. بل ملګري دا پوښتنه کړې وه چې آیا ما ته به څنګه پته لګي چې زما واچ ټایم برابر شوی دی او زه به په څه طریقه باندې برابروم؟ هغه ملګري ته مې دغه جواب دی چې هر کله تاسو خپله ویډیو اپلوډ کړئ، مثال په طور 15 منټه ویډیو وي او ستاسو پې 15 ویوز راغلو، یو کس هغه ویډیو وکته 2 منټه، بل کس وکته 3 منټه او دا 3 کسان چې کم دي دوی وکته 15 منټه پوره، دا ټول کم واچ ټایم چې دی دا 15 منټه شو. د دې ویډیو چې څومره ویوز راغلو، مثال 15 ویوز راغلو، یو کس 2 منټه وکته بل 15 منټه شو او دا نور کم 3 کسان چې دوی 15 منټه پوره وکته، نو دا 15 او 2 او 3 دا چې کم دی ټوټل واچ ټایم تاسو ته د دې ویډیو نه میلاو شو تقریبا 20 منټه. هر کله په دې ویډیو باندې هفته 2 یا میاشت پس هم ویوز راغی، تاسو به د هغې واچ ټایم د دې ویډیو په انالیټکس کې تاسو ته ښیي. بل ملګري دا پوښتنه کړې وه که چېرې زمونږ واچ ټایم او سبسکرایبر په یو کال کې پوره نشي نو آیا یوټیوب به زمونږ چینل ډیلیټ کوي که مونږ له به بل اپشن راکوي؟ هغه ملګري ته مې دغه د هغه د سوال مې دغه جواب دی چې هر کله تاسو د یوټیوب 4000 غنټې واچ ټایم په ښه طریقې سره پوره شي تاسو اپلای کولی شئ. که چېرې تاسو د کال نه لیټ شوئ، مثال په طور په 13 میاشتو کې پوره شو یا په 14 کې یا په 18 کې یا 2 کاله پس او یا تاسو د کال نه مخکې پوره کوئ نو هم تاسو اپلای کولی شئ. بل ملګري دا پوښتنه کړې وه که چېرې زه په کال په 8 میاشت چې دي کمې دي په هغې کې ما خپل واچ ټایم برابر کو، مثال په طور 2000 غنټې، ما ته چې دا کمې 2000 غنټې پاتې دي که چېرې ما دا په دې را روانو 4 میاشتو کې پوره نه کړې، ما ته 1000 غنټې پوره کړې، مثلا ما په یو کال کې 3000 غنټې واچ ټایم برابر کو او ما سره یو کال پوره شو، که چېرې ما دا یو کال نه پس چې کم دی دا 1000 غنټې دي دا ما په 16 میاشتو کې پوره کړې، نو زما دپاره به یوټیوب د طرفه څه قانون دی
چې آیا ما د کال نه لیټ پوره کو. اصل کې د یوټیوب کوم پالیسی چې دا په هغه چې هر کله تاسو چینل جوړ کړئ تاسو پسې د هغه ورځ نه تاسو د 365 ورځو نه تاسو یو ورځ چې کم دی هغه کمیږي. هر کله چې تاسو 365 ورځې پوره شي او تاسو خپل واچ ټایم سبسکرایبر برابر کړی وي تاسو بهشکه اپلای کولای شئ. خو کچری تاسو په 13 میاشتو کې هم پوره نه کوي او په کال کې مطلب کال په کراش شي تاسو له بیا پکار دی هر کله چې تاسو اپلای کوئ مثال په تور نن دی 9 جنوري 2021 کچری تاسو په 9 جنوري 2021 باندې ځان له چینل جوړ کو تاسو به 9 جنوري 2021 نه حساب واخلئ چې د دې نه واخله را روانو 365 ورځو پورې آیا زما چینل واچ ټایم به څومره ورځو کې پوره شو. که تاسو چې بیا حساب وکړئ تاسو په 9 جنوري 2022 کې تاسو به کال پوره کیږي کچری تاسو واچ ټایم نوی پوره شوی تاسو بهشکه په 25 جولای 2022 کې هم چې کولای شئ. او اصل وجه دا ده چې هر کله تاسو اپلای کوئ د مونټایزیشن د پاره تاسو د یوټیوب کم قوانین چې دی په هغه کې دا دي چې تاسو د تیرې شوی مثال په تور زنن اپلای کوم 9 جنوري 2021 زبن نن د ورځې نه ګورم چې آیا ما دا کم 4000 غنټې چې دا ما په 365 ورځو کې پوره کړی دي کنو چې تاسو په 365 ورځو کې 4000 غنټې واچ ټایم پوره شوی وي تاسو اپلای کولای شئ. کچری تاسو په 13 میاشتو ته ورسئ تاسو به هم د هغه 13 میاشتې چې پوره شي کم تاریخي تاسو به د هغې تاریخ په مناسبت سره کلیک کوئ. لکه مثال په تور یو کس اپلای کړی وه یوټیوب چینل نه جوړ کړی په 1 جنوري 2020 هر کله چې 1 جنوري 2021 شو د هغه کال پوره شو خو د هغه سبسکرایبر پوره شو دی او واچ ټایم یې نه دی پوره شوی دله پکار دی چې خپل کار جاری او ساری وساتي. هر کله چې دا 16 میاشتې پوره شي د بیا اپلای کی خو د کمې 4 میاشتې دي د هغې کې چې کم واچ ټایم میلاو شوی دی هغه به تر بیا کټ کیږي د تیرې شو 365 ورځو به حسابیږي. که بیا هم کوم ملګرو ته مسله یې ما نه تپوس وکئ زه به زر تر زره تاسو ته تفصیلي ویډیو درکمه نو انشاءالله امید ساتم چې تاسو د کوم ملګرو کوېسچنې دي هغه به په بله ویډیو کې د نورو ملګرو ته زر تر زره جواب ورکمه او دا ډیر ښکلی بیوټي اف نیچرل نو غوښتل مې چې تاسو سره د دغه ملګرو کم سوالونه دي که تاسو ته هم داسې مسئله تاسو به ترې خبر شئ. که بیا هم د یوټیوب په باره کې کوم ملګرو ته مسئله بېشکه موږ سره رابطه وکړئ او زه به خپل د پوهې مطابق تاسو سره ستاسو د سوالونو جوابونه شریکوم. تر د بلې ویډیو پورې ما او زما پوره ټیم له اجازت ورکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان.